د زړه په رنځ اخته د کندهار ولایت اوسیدونکی یو نیم کلن شیردل د کوټې په سیول روغتون کې دا شیبې هم د خپل پلار په غیږ کې په درد او زګروي تیروي. د شیردل پلار عبدالوای د زوی درملنې ډیر ستړی کړی او دردولی دی. د زړه ناجوړې ده، د زړه یې کوی مرته کړی، ټسټونه مرته کړي دي. په یو کو کې وای سم دی، په بلو کې چې په پراوټ کې ورکوم دا د زړه غږ یې بند شوی دی که چېشته دغه ټسټونه دي. دغه ټسټونه خو اوس په دې دا ډېر ټسټونه وکړه، په خدای چې اوس دوه ټسټ راوتی ول دا د وینې کمې ده، د ډېر وینې د لاسې بس یې دا داسې کړم چې په خدای چې اوس ژړا ته دروله. اوس په خدای داسې کړم نه دی چې په مرګ اوس خوشحاله. د دې خوا مسکیني سي، د دې خوا د پالش کار سي، د دې خوا د سره او د دې ګیسو کرې سي. اوس هم په خدای که پر رسېدل دلته چې هسپتال ته راسم پرچې راولي که ور د باندې هغه د باندې چې کمپیوټر کې وي 2000 3000 4000 دوه درې ستې. د شیردل ترڅنګ له افغانستان څخه کوټې ته په لوی شمیر کې ناروغان د درملنې لپاره راځي چې په خبره دوی دلته په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې له ګڼو کړاوونو سره مخ دي. د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ اوسیدونکی نابینا حافظ عبدالعلیم هم د کوټې په سیول روغتون کې د خپل خوري و کټ ته په دې تمه ناست دی چې کله به یې دا ناجوړه خوري جوړ سي. د حافظ عبدالعلیم په خبره په افغانستان کې د محدودو طبي اسانتیاوو له امله ډاکټرانو دوی دلته د درملنې لپاره رالیږلي، خو دلته یې هم ګرانۍ او د دواو د لوړو بیو له کبله په ډیر کم وخت کې ډیر زیات مصرف کیږي. دغه خورۍ مې راوستلی دی، د ټي بي مریض دی، نو معایناتونه مو تقریبا 28 معاینات ورکړي دي. افغانستان کې مقابل ته بوتي هلته سټي سکین یې وروکړي، اندوسکوپي یې ورکړله، هغو به جواب راکړي چې دا بوځي کوچ ته، دا بوځي کوچ ته بوځي یا کراچي ته بوځي. نور کراچي ته خو بیخي نو سکلا ځکه هلته شپږ کارډونه یې پر لارې باندې ډېر مشکلات یې کوټه لا یو څه اساني لري، ډېر اساني لري د مریض لپاره. تقریبا موږ خو دغه نن نه ده چې په دلته بستر یې تقریبا 2000 2000 کلدارې زموږ څخه مصارف شوي دي چې ټولې دوايانې د بازار راغواړو. دلته خو یو د سورنج یا یو سکت سیروم نشته په هسپتال کې. د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ سره تعلق لرونکي 70 کلن عاصم محمد د کور ودانې عملیات هم د کوټې په دې روغتون کې روان دي او دی د هغې د صحت اړوند د ښه خبر په تمه ناست دی. وایي له افغانستان د اوږده سفر کولو سربیره پر ډیورنډ کرښه را اوښتلو ډیر ستړی کړی چې په خبره یې هیڅوک بې له پاسپورټ تګ او راتګ نشي کولی. مریض مو زنانه مریض مو راوستلی دی چې هلته مریض په تکلیف و، نو موږ کوښښ وکړو چې د دې پاکستان ته راواوړو. پاکستان کې مو دا د مریض د څلورمه ورځ ده. مشکل چې دی د بارډر دی، تګ راتګ ډېر سخت دی، ګرد سره مکمل بند دی، په هېڅوک نشي کولی چې راواوړي. بې پاسپورټه ماسې څوک چې راوړي نو ګرد خلک پاسپورټونه نه لري، په کرایه دغه ځای راځه او د دې ځای پر راځه ډېر مصرف کېږي او زموږ خلک ټوله غریب خلک دي، هېڅ وس یې نه رسېږي. د کډوالو د دې ځای مشکل حتما شته. د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد اسحاق پانیزی وایي روغتون ته یې د ځایي خلکو ترڅنګ په زیات شمیر کې له افغانستان سره تعلق لرونکي یا افغان کډوال درملنې ته ورځي او په خبره یې دوی د علاج ورکولو پر وخت دا توپیر نه کوي چې مریض ځایي دی او که افغان کډوال دی. دا خو یو خبره هغه نشته چې افغان مهاجرین دلته بیخي په ډېر وافت تعداد سره روان دي، که هغه ته دی اسان حساب روشن کېدای شي 80% مریضان افغان مهاجرین دي او 40 ما لوکل دي په دا کې. مګر چونکې اوس دا د بارډر په بندش له وجې دا سختي جوړه شوله چې کوم کسان به لازم د علاج لپاره راتلل د هغو دپاره راتګ ورته سخت شو، چې کوم دلې سیټل دي دلې په کوټه کې اوسېږي دلې په کلو کلي دلې پراته دي د هغو دلې یقین شته او د هغې دلې موږ روزانه بنیاد باندې دلې را روان دي. موږ په علاج کې تر ننه پورې دا نه دي کتلی چې ته افغان مهاجرین یې که ته لوکل سړی یې. موږ په انسانیت باندې هغه لرو چې کوم علاج د عام پاکستاني دپاره دی یا کوم علاج هم د کوچ والا دپاره دی، سیم هغه علاج افغان مهاجرین دپاره هم دی.
ډاکټر اسحاق پانیزی زیاتوي چې د افغان کډوالو د درملنې ستونزې د بلوچستان د حکومت په نظر کې دي چې زر به په راتلونکي وخت کې هوارې کړل سي. کوشش به دغه دي چې حکومت بلوچستان دغه کوشش کوي چې دا بجټ راپورته کړي او دارنګه مریضان کوشش دا دي چې موږ د سیول بجای که دا مریضان موږ دورې بي ام سي ته واستوو یا مفتي محمود شناخت د هغه ماجدین پراته دي هغه دورې ورشي یا که دا نور مسریه او خاطر کرزیان کې پراته دي کاغه شهزاده سپتال ته ورشي نو دا ته د ارشت پیلاو کو تقسیم وکړو نو بیا په دا سپتال باندې لوډ هم کم شي او مریضان چې کوم د علاج کم توقع ده او ان شاء الله پوره کړو. له افغانستان څخه وکوټې ته د راغلو ناروغانو په وینا د درملنې لپاره اوږده سفرونه کول په کوټه کې د استوګنې موندلو د ناروغانو په اوږدو کتارونو کې ولاړ د لوړو فیسونو ورکولو او د ګران بیه دواو اخیستلو په ګډون ډیری ستونزې لري چې د ډیرو لپاره د پام وړ بار دی او ارزانه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي مبارزه د ډیری افغان ناروغانو لپاره یو تریخ حقیقت دی. حمید الله ستوری شیرانی DW کوټه.